پاس غلب دید لبم راتلو ممکن ویجره او بلا تاتاری لبم راتلو تخیبر سازو بر چه به رباب پالو هما به گرای ورسر روان حمزه بابا به رباب وحلو دبا ورسر منگای وحلو نیکه زکه چه مورن ترای پیش که توریم دکاتلو نیم پیش که توریم دکاتلو نیم لخپل کورا دواتلو نیم خبرې و زمون کېږي لیلا کلي په کلي او د عشق کچکول په غاړه د ښایست کوڅو کې ګرځم خیرونه پکې غواړم د وفا کلي په کلي د کامکل ویره نه کېږي د چانه د کامکل ویره نه کېږي د چانه چې هوښیار وي د خپل سوري نه ډار شي د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد د ګڼه نشته په جهان بل رڼا قدرمنو صابر شاه صابر یم او په یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا خپرونه تاسو ته وړاندې کوم ولی خیل ته راغلم ولی خیل د خیبر د تاترو په لمن کې یو لوی قوم دی او تاسو ته پته چې د دې 100 پروګرامونو مسلسل زه د اپریدو هغه شاعرانو پسې ګرځم چې زموږ میډیا ته ډېر ندی راغلی د غفور اپریدي او نامدار اپریدي نه پس زه راغلی ما د لکې سر په لمنه کې د هاشم خان هاشم اپریدي حجرې ته راغلیم دا په سر دا رستو چې زما کم غر دی دا د لکې سر غر دی دا تاسو به حیران شئ چې د دې ځای قربانو ما ته وویل چې دا غر د اټک نه ښکاري نو دا زما خو زه خو بیخي حیران شوم چې دا د اټک نه ښکاره و چې او دا کومه لوړه څوکه د تاترو ده دا هغه څوکه ده او دلته کې به حمزه بابا راتلو دلته به حمزه بابا وایي چې ملګرو سره ښکار هم کولو او هغه ډېره شاعري هم دلته کړې دا کومه حجره چې دا دې حجره کې هم د هاشم خان اجي حجره کې به حمزه بابا راتلو حمزه بابا او د خیبر نور لوی شاعران هاشم خان اجي د پښتو مشر شاعر دی د هغه سره خبرې کوم د هغه د ژوند کتاب راسپرم دا کتاب ما سره تاسو په مینه مینه ولولئ شیب څنګه یې السلام علیکم جی پاشا سے خرج ټاکم بالکل ټیک یم بیمار خو نه 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 روغ رم دا کمت کې اوس مونږ ناسیو او دا وری خیل دی مونږ کله او دا کې به بابا مونږ نیکه بابا دا رستو چې زمونږ په شا باندې دی هاشم اجي دا کم یو غر دی دا لکه غر دی د لکه غر او دغه اخوا چې دا د چنګیا غر دی د چنګیا غر کې خو یو چینم شته چنو خرچنو بهتر نه چنو پکې ډېر خپل چنو او وختي چې تا ما ته وویلې چې دلته به حمزه بابا راتلو پاس غلب دید لبم راتلو ممکن ویجره او بلا تاتاری لبم راتلو تخیبر سازو بر چې به رباب پالو هما به گرای ورسر روان حمزه بابا به رباب وحلو او دبا ورسر منگای وحلو حمزه بابا ستاسو پرشته کې سو مونږ نیکه ځکه چې مورن ترای خدا مور دی مونږ لابراتو کال کې وی ورځ لابراتو او مونږ زاړه کې لابراتو او دغه ځای کې هم یو ورځ ناسو او ماته یاد شي د تاسو ستا دا شاعري لکه چې د حمزه بابا د طرف نه متاثره شوی زموږ خاندان کې پلار په خاندان کې شاعران نشته او د مور خاندان ټول لیکوال دي ټول شاعران دي ټول څوک لکه ته لکه مراد صاحب دی جوهر و شهادت خان جوهر او برادر و نور د تروران ناظر بابا و کلیم صاحب شفیق و او ستا پرونو دغه کې شاعر شته نه نشته پرونو کې ولې ستا دا رور خو ډېره دا پیږي شاعره باندې ښه پیږي خو شاعري نه کېږي تا شاعري کله نه شروع کړې ده ما 15 یار نه شروع کړې 15 یار نو ته غریب سړی نه کنه کتاب دی ولې چاپ نه کو کنه ته اته فریاد کې والا چې غیر په پیسې را سبا چارجین رسنه نو دا خو ما عقل نه مني او ما نه کار چې باندې ما خو دا صاحب ډېر وخت شماره شاعري کړې او خو کتاب دې پس نوم باندې دی کتاب نوم ورکه پانګا نوم ورکه پانګا د پانګ نه غزل وایا کنه پانګا غزل هر ځای په یش کې
تور یم د کتلو نه یم په عشق کې تور یم د کتلو نه یم د خپله کوره د وتلو نه یم او خپله پښتو مې نه پرېږدي اغیاره خپله پښتو مې نه پرېږدي اغیاره تا ته پښپو د پرېوتلو نه یم خپله پښتو مې نه پرېږدي اغیاره تا ته پښپو د پرېوتلو نه یم دا چې د وخت وزرې نه لرم دا چې د وخت وزرې نه لرم ځکه سپونږی ته د ختلو نه یم او دا زه پښتون په دواړو سترګو ړوند یم دا زه پښتون په دواړو سترګو یم وخت تا سره د تللو نه یم او زه به پرچار د پښتانه کام کوم زه به پرچار د پښتانه کام کوم سپیروکار خو د مغولو نه یم او هره خبره ماته مه کړه اشنا زه رازونو د ساتلو نه یم او ګنې نور هر سړی تلم په تله ګنې نور هر سړی تلم په تله خو زه د خپل ځان د تللو نه یم او چې په ځیر ځیر نښې ته ونه ګورم چې په ځیر ځیر نښې ته ونه ګورم هاشم هسې د ویشتلو نه یم والد صاحب د څه نوم دی والد صاحب نوم حاجي روغان شاه او څو وروریان دي 15 وروریان یو واپس شوی دی او 4 ژوندي څه نامې دي یوه حاجي زاغر دی بل حاجي محمد شاخوان دی او بل شاه محمود دی او زه هاشم یم او داود نامه چې مړ دی او بچیان دي څه دي بچیان به یوه مې لور و 15 زمان څه نامې دي نامې دي یو ارشد نوم دی بل شبیر دی بل کبیر دی بل نوشیر دی بل کامران او څه کار دی کوو دا ډریورۍ کلنډرۍ مو خپل کار نشته دا کلنډرۍ ډریورۍ ټرکونه به چالان بسونه ټرکونه او دا شاعري دي چې شروع کړې ده نو دې هغه وخت کې د کومو جرګو سره تعلق و اول چې زه شاعري مې شروع کړه که نو یا غزل مې ولیکه ما سره یو ملګری و هم شاعر و راغلو ناظر استاد له راغلو راکوشو چې راکوشو هغه به درخواستونه لیکل که نه یوه بجه راغلو نو چې یې ورڅخه راته هغه ته یې وویل چې لیکلی ویل چې نه دغه لیکلی ما ته اشراق چې غزل مې ورکړه ویله نو ډېر سوچ و فکر نه پس راویچاد شو ویل دا کلم تا لیکلی او زما چې ما لیکلی ویل دا تا نه یې لیکلی ما څه وجه کیدی شي وی دا خوشحال بابا خیال دی رحمان بابا دو خبر څه پوهېږي داسې شعر و اول شعر چې داسې شعر و چې وی چې دا په دو خبر څه نه پوهېږي دا خوشحال حمزه بابا خیال دی ته خو 15 کالو یې په دو خبر څه پوهېږي ناظر استاد د ډیرو کشرانو پرورش هغه د خیبر ماته چې ډیرو شاعرانو مراد نه بغیر ټولو شاعرانو استاد مراد نه بغیر مراد خو ډیر لوی سړی و ډیر ښه شاعر زما ډیر زیات ډیر ښه شاعر و بیخي د هغه غزل اصل کې د هغه د اجمل خټک غونتې اسلوب اختیار کړی هغه ډیر زیات ترقي ذهن او ترقي فکر او لږ د هغه غزل کې ډیر نه وختونه او داغه نظم کې ډیر ښایسته هغه یو د ترز دی مړو او مجنون چې مشهور کما همتا کلی پکلی خبره و زمون کېږي لیلا کلی پکلی هغه یو د عشق کچکول په غاړه د خایس کوڅو کې ګرځم خیرونه پکې غواړم د وفا کلی پکلی بل کوم شعر دی پکې مخسله پټوي کله چې مخله مې راشي مخ سره پټوي کله چې مخله مې راشي همتا خو د مامینه کرو سوا کلی احمد خان په आवाज د مراد صاحب دا غزل زما ډیر خوښ دی وایا غزل وایا د باران موسم کې غزل وایا غزل لارځي چې منصور په سیر په کاڼو به سمسار شي د منصور په سیر په کاڼو به سمسار شي څوک چې راز نه پټوي هغه په دار شي ډیر ښه او په وصال کې رانه په اجران کې رانه ساته رکیبه اجران کې رانه ساته رکیبه زمره علامات کاندي چې نهار شي زمره علامات کاندي چې نهار شي او په وصال کې داسې چارې په ما کېږي په وصال کې داسې چارې په ما کېږي
په کتو کتو کې ورک رانه نګوار شي هاي هاي او د کامکل ویره نه کېږي د چانه د کامکل ویره نه کېږي د چانه چې هوښیار وي د خپل سوري نه ډار شي او بل شی دی چې هر سړی خو د خپل ځان لپاره ښه دی هر سړی خو د خپل ځان لپاره ښه دی او ښه هغه وي چې بل سړي په کار شي او هغه څوک اشنا نمرې ونه رغي هغه څوک اشنا نمرې ونه رغي چې هر څوک د تورو سترګو ښکار شي او دغه رنځ مې په غلیمو پیرزو نه دی دغه رنځ مې په غلیمو پیرزو نه دی خدای دې نه کړي چې زما غوندې بیمار شي او اخري شعر دی چې د زحمت پسې راحت شته دی هاشمه د زحمت پسې راحت شته دی هاشمه چې د ژمي یخني وځي بهار شي او قدرمنو دا پېښور د سختې ګرمۍ نه زه راغلم خو تاسو به حیران شئ چې په پېښور کې دوب خوب خولې او ګرمي او دلته دا غرونه د غرونو په سرونو دا مالوچ وریځې او دا یخ باران بیخي د یخنۍ دا د تاترو اخیری سر دی څه نوم یې دی د لکې سر لکې سر حاجي صاحب ته څنګه یې څه نام یې ده احمد شاه خان نامه مې د ورور یم مشر که کشر مشر یم حاجي د څو ودونه کړي دي د یو دوه به دې ورله کړي که نه دا پردي خو دوه درې کوي که نه پردي دوه درې خو د شاعران له کمزوري غوندې راته ښکاري پیسې ورسره نه وي پوه شئ څنګه د کور کې حالات څنګه دي او تاسو سره څنګه دي جنگ ډېر بالکل خدای خو بالکل سولانې ټیک دی امن پسند دی او شاعران امن پسند وي ډېر امن پسند دي او بس خیر د خدای نه غواړي نور جنگ جګړې ناوې سره خو به جنگ جګړې نه هیچا سره هم نه کي دا یې غټ دغه دی حمزه بابا اوس خبر شوم چې د ده نه زیات نږدې تا پېژنتو او بالکل ما هم ښه پېژندو د هغه راته څه ووایه د دې حجرې حمزه بابا کې خو دا یو ښه کمال و د ما د مور تره و لکه د موږ نیکه و که نه چې هغه به هر چا سره دوستانه تعلقات یا خپلولي ساتله نو موږ له به په کال کې یوې ورځې له راتلو کال کې یو ځل به موږ یعنې هر چا له به تلو خپلوانو یارانو دوستانو هغه کراچۍ پورې به تلو او یا خوب کې دا ډېره ښه خوبایي وه بل حمزه بابا ډېر یو بې ازاره سړی و او ډېر یعنې ډېر بې حده ښه سړی و ځکه چې ده په یو شعر کې داسې څه ویلي دي خو شعر ما نه هېر دی چې دا ښه دي چې لاسونه مې په چا اوچت نه شول لکه څوک مې ونه ول زه دم رباب به یې غږول او دې غر کې به یې لکه لبې په دا ګرمۍ کې زموږ د مشران تلل اوس خو دا کشران نه شي تللی نو حمزه بابا به هم تلو هغه سره خو به شاعران لغه نور څه خو نه تله ورسره نو خیبر اپریدی هغه به ورسره و نو ده به رباب غږالو او خیبر اپریدي به ورته منګای او خنک منک ډازولو نو څلور پنځه شپې به یې وې او بس یو عجیبه غوندې خوی یې و ډېر بهترین خوی یې و ډېر ښه سړی و ډېر بزرګ سړی و او هېچا له یې ازار نه ورکالو قدرمنو ملګرو زه تاسو ته دا خبره کومه چې زموږ مقصد د دې پروګرامونو دا دی چې هغه خلک مخکې راوباسو کم خلکو ته چې میډیا ډېره کمه رسېږي او زه درته دا یقینا وایم چې حاجي هاشم افریدي سره دا کمې خبرې زما شو دې نه مخکې کیدی شي چې ډېر کم ټي ویګان دله را رسېدي وي نو زه وایم چې موږ همدارنګې ملګرو له لاړ شو چې هغوی میډیا سره صحیح نه وي متعارف شي د پښتو همدومره وس زموږ دی لږې خبرې خو د هغه شاعر پوره پیژندلو د هغه د ژوند اند او سوچ ترجمان کار به مونږ کوو د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به هم داسې جاري وي په لندن کې دا پښتانه ناست دي ستاسو د ژبې دپاره کار کوي ستاسو د ژبې د ودې او برتګ دپاره کار کوي نو د دې حوصله افزایي به صرف دومره تاسو کوئ چې دا ټي وي تاسو سبسکرایب کړئ چې د هغوی حوصله افزایي په لندن کې وشي اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي
د لوی الله په امان.